دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے تا فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د ذوالحجې د میاشتې لسم تاریخ یعنی د اختر په ورځ باندې د آدم علیه السلام د بچو یا د بچی عمل الله تعالی ته د قربانی نه زیات محبوب نه دی او د قربانی د حیوان زناور به د قیامت په ورځ باندې د خپلو ښکرونو او ویښتانو او دارنګې نورو اعضاو سره له ژوندی کولی شي راوستلی به شي او د قربانۍ وینه لا په ځمکه پرېوتې نه وي چې الله جل شانه د رضا او مقبولیت مقام ته ورسیږي او بیا نبی اسلام فرمایي چې ای د الله بندگانو نو تاسو قرباني ښه په خوشحالۍ سره کوئ. دې حدیث روایت ترمذي شریف او ابو داود شریف کړی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې د دوی لوی اختر ورځ باندې چې مسلمانان کم عمل کوي اعمال کوي په هغې ټولو کې بهترین عمل چې الله ته محبوب دی، الله ته خوښ عمل دی په ټولو اعمالو کې د اختر په ورځ هغه د قرباني عمل دی چې کوم مسلمانان قرباني کوي او په واجب وي قرباني کوي نو دا په ټولو اعمالو کې الله ته خوښ عمل چې دی هغه قرباني کول دی. او دویمه خبر دا ته معلومه شوه چې قرباني چې ته په دنیا کې وکړې د الله د رضا دپاره د قیامت په ورځ به دغه غوا یا پسه چې کوم تا قرباني کړې به د قیامت په ورځ باندې د خپلو ویښتانو ښکرونو پلو هډوکو ورته سره ژوندی کولی شي او ستا په نیکو اعمالو کې به حسابولی شي. او درېیمه خبره دا چې ته کله قرباني کوې او ته ذبحه کوې حلالوي د هغې وینه له ځمکې ته رسېدلې نه وي چې د الله جل شانه د رضا مقبولیت مقام ته ورسیږي. او بیا نبی علیه السلام دا خبره وکړه چې قرباني ډېر په خوشحالۍ سره کوئ او ډېر په مینې محبت سره کوئ. دا مو چې پیسې به مې کمې شي، نو قرباني په مینه محبت سره کوئ او دغه ثوابونه ځان دپاره حاصل کړئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.